واعد لهم ما استطعتم من قوه. د دغه آیات کریمه په رڼا کې چې الله پاک قوت یاد کړی دی، یو ملک چې مستقل آزاد حریت لري، نو د ملک سرحدات ساتل، د ملک فضا ساتل، د دشمن په مقابل کې استقامت کول، د دشمن یرغل ته جواب ویل، دا دې ته اړتیا لري چې موږ خود کفایو په خپل ملک کې داسې اسباب ولرو چې هغه باندې خپل د ملک دفاع کولی شو. دا دفاع قرآني حکم دی چې موږ به د ایادات دې مسئلې ته به متوجه یو. په ایادات چې کېږي هغه هم په دغه عصري علومو په نتیجه کې لاسته راتلی شي. د پوهنتون شاګرد هغه نه به داسې څوک جوړېږي چې هغه به بیا ټانک جوړوي، توپک به جوړوي، تیاره به جوړوي، د مسلمانانو د دفاع اسباب به دوی جوړولی شي. نو دا درجه د فرض کفایي پر بعضې خلکو باندې فریضه او پر عام ملت باندې چې بعضې په مصروف یې بیا د استحباب درجه لري. او بل اړخ دا دی چې الله جل جلاله چې زموږ خالق و مالک دی، موږ تاسې ایمان پر راوړی دی. د رب جل جلاله د قدرت نښانې و علامې د انسان په بدن کې هم موجود دي، په فضا کې هم موجود دي، په مځکه کې هم موجود دي. په دغو معلومات باندې سر خلاصول، په دې ځان پوه کول، دا هم عصري علومو ته اړتیا لري. دا د انسان په بدن کې چې الله پاک کوم نظام ایښی دی، کوچنی عالم یې پکې جوړ کړی دی، په دغه عالم باندې ځان پوه کول چې هر سړی په دې باندې پوه شي، دا به وایي چې لا اله الا الله، پر دې به باور او ایمان راځي چې ما سوا د الله څخه بل څوک نه منم. او دغسې فضایي حالات د ځمکې حالات په مځکه کې چې الله تعالی جل جلاله کم سلسله او کم قدرتونه جمع کړي دي، دې ته رسېدګي هم د عصري علومو په نتیجه کې کېدلی شي. نو قدرمنو استادانو، مطلب مې دا شی دی چې ستاسې دغه کارکردګي، دا خدمت او دغه د مسلمانانو د بچانو تربیه دا په هر وخت کې د ستایلو وړ ده. موږ یې ستایو، موږ یې تاییدوو، د هغه مو نظریه ده، د هغه مو مفکوره ده. متاسفانه دلته یو مشکل دا پیښ شوی دی، 40 کاله پر افغانستان داسې حالت راغلی دی، یو یرغل ختمیږي بل یرغل راځي، یو ختمیږي بل راځي. دا مکتب و پوهنتون و لیسا چې د کم مقصد دپاره جوړ وه چې د افغانستان په بچانو کې انجینران پیدا شي، ډاکټران پیدا شي، د ولس هوسایي پراسي، د دغه مقصد دپاره متاسفانه دا لیسا و پوهنتون و مکتب په 40 کاله جریان کې استعمال نشو. خلکو په خپل شخصي اهدافو کې هر څوک چې د افغانستان واکمن جوړ شوی دی، هغه دغه د افغانستان بچان د دوی حقوق یې ضایع کړي دي. هغه امانت چې الله پاک د دوی په غاړه کې وراشولی او هغه امانت یې پر بله خوا بیولی دي، دغه د افغانستان بچان یې تباه کړي دي، پر یو خوا او پر بله خوا یې بیولي. بعضې ته د خلق دیموکراتیک فکر ورکړی دی، چاته د دیموکراټانو فکر ورکړی دی. هغه د افغانستان د ولس چې کوم عنعنه او غرور او حریت او ازادي او استقلال دی، دا فکر د دې خلکو د شاګردانو یې داسې جوړ کړی و چې بیا د پردیو دپاره په کار لوېدلي دي. او په دغه جریاناتو کې په لکونو انسانان د افغانستان بچان چې د مکتب و پوهنتون و لیسې څخه به فارغه کېدل، متاسفانه په هغه لار کې مستعمل شوي دي چې هغه د افغانستان د تباهي لار وه. په کار خدا وه چې دې خلکو افغانستان جوړ کړی وای، افغانستان د ترقۍ فکر یې کړی وای، افغانستان یې د دنیا سره سیال کړی وای. خو مشکل دا راپېښ شو چې هغه نظامونو دغه بچان پر بله لار باندې بوتل.